السلام علیکم دوستانو. نن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ په اړه لنډ معلومات در کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ارغنداب یا ارغنداب د کندهار ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د کندهار ښار په 10 کیلومترۍ کې و شمال لویدیځ لور ته پرته ده. ارغنداب د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله یوازې په کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې خورا مهم رول لري. دا یوه ډېره سرسبزه سیمه ده چې د انګورو او انارو د کرنې له وجې خورا مشهوره ده. د دې ولسوالۍ ډېر شمېر وګړي په قبیلوي لحاظ الکوزي او نورزي دي چې ترڅنګ یې د کندهار ولایت نورې قبیلې هم پکښې میشتې دي. د دې ولسوالۍ بنسټ د مقدوني سکندر په وخت کې ایښودل شوی دی. د دغه ولسوالۍ مساحت تقریبا 200 کیلومتره مربع دی. ټول چال دوره اتیا لوی کوچني کلي لري. نفوس یې 1,55,000 تنو ته رسیږي. مشهوره کلي بابا صاحب، خواجه ملک، سرکاري باغ، ګل کلاچه، میرا بخوران، جنگل، خشکي، میانوي، ناګان، مناره، لویه مناره، چارباغ، کوهک، چارغلبه، مزرعه خوند او مزرعه عباس چې مزرعه خوند یې په نوې مزرعه او مزرعه عباس یې په زړه مزرعه سره مشهور دی. په دې ولسوالۍ کې د ارغنداب سیند جنوب لویدیځ لور ته غځېدلی دی چې د دې ولسوالۍ 200 کیلومتره مساحت تشکیلوي او په پای کې د هلمند په ولایت کې تر غځېدو وروسته د هلمند سیند ته ورګډېږي. دا رود د دې سره سره د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر سیمو ته هم اوبه ورکوي. د دې رود څخه یو شمېر ویالې لکه سنځري والا او نور ویالې د بابا صاحب په کلي کې هم بهیږي او د دې ترڅنګ د خواجه ملک کلي د سربند په سیمه کې د یاد رود د سرچینې څخه یوه لویه واله جلا سوې ده. د ارغنداب ختیځ لور ته د بابا صاحب تر زیارته پورې غځېدلې ده. دغه واله د ارغنداب رود ټولې ختیځې مځکې خړوبوي. ارغنداب د کندهار ښار د 8مې، 9مې او 14مې ناحیې ترڅنګ شمال کې د شولي کوټ لویدیځ لور ته د خاکریز او سویل لویدیځ طرف ته د ژړۍ ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. کرنه د دغه ولسوالۍ 80% کرنیز محصولات انار جوړوي او پاته یې رنګه مېوې لکه شفتالو، زردالو، ګرنګیچ، پلم، الوچه، لبخوره، الوګلاس، شلیل او انګور دي چې تر ډیره د کندهار انار داخلي او بهرني مارکیټونه لري. تعلیم د ارغنداب ولسوالۍ په 4 ښوونځیو کې 10,566 تنه هلکان او د کم عمر نجونې په زده کړو بوخت دي. همداراز په دغه ولسوالۍ کې 119 بابه محلي ټولګي هم فعاله دي چې پکې تر 3,500 پورې زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه ولسوالۍ کې د دیني مدرسو ترڅنګ دارالمعلمین الحاکیه هم فعالیت لري چې ډېری ځوانان یې روزلي دي. روغتیا په ارغنداب کې 2 بشپړه، 2 بنسټیز او 1 سیار کلینیک فعالیت لري. مسؤلین یې وایي د ارغنداب ټوله ساحه د روغتیایي خدماتو تر پوښښ لاندې راوستلې ده. ښځینه ډاکټرانې هم لري. تر ډیرې په دغه برخه کې خدمات معیاري دي. د دغه کلینیکونو هر 40 ساعتونو کې د 600 په شاوخوا کې ناروغان تداوي کوي. امنیت انجنیر شریف احمد رسولي د دغه ولسوالۍ ولسوال دی او سمنوال نیاز محمد مجاهد د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان دی چې تر ډیره د خلکو په ملتیا او همکاري امنیت تامین کړی دی. خلک یې د امنیت څخه خوښ دي او د امنیت په فضا کې خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي. ډیری امنیتي سرتیري خپله د دغه ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي دي ځکه خو د خپلو خلکو په خوی او خاصیت ښه پوهیږي. تاریخي اماکن په ارغنداب ولسوالۍ کې د مشهورو اشخاصو زیارتونه دي. د بابا صاحب په کلي کې د بابا ولی رحمت الله علیه زیارت، خواجه ملک په کلي کې د خواجه ملک ولی بابا زیارت، لنګر کلي کې د کوټ بابا سید عزیز آغا او تور آغا زیارتونه دي. د بابا صاحب په کلي کې د ملا محمد یعقوب اخوند زیارت، حجانو کلا کې د پیر پیمال بابا زیارت، مینجوي کلي کې د شیخ عبدالله بابا زیارت، مزرعه خوند کلي کې د اخوند صاحب زیارت، خیرخانه ګرداب کلي کې د شاه آغا چې مشهوره په ژوندي شاه سره دی زیارت، چنګل کلي کې د سرتور بابا زیارت، په بیلابیلو کلیو کې د 40 خواجهګانو زیارتونه، په تابین کلي کې د مزار بابا زیارت، مزرعه خوند کلي کې د ملا عبدالسلام اخوند چې مشهوره په جیلر بابا سره زیارت، د ګل کلاچې په کلي کې د مهدي صاحب زیارت کوم چې هلته اوس د شالمار میله ترسره کیږي. همداراز په علي کلي کې د خواجه عباس پیر زیارت، د کوک په کلي کې د لوی امپراتور اعلی حضرت احمدشاه بابا د مور زرغونې انا زیارت. لوبې غیږنیونه، توپلنډه او فوټبال مشهوره لوبې دي. د پخوانۍ دودیزو مشهورو لوبو څخه یوازې غیږنیونه پاته ده. دغه لوبه هر کال د دوبي په موسم کې چې توت پاخه سي د ارغنداب د ګل کلاچې د شالمار په سیمه کې چې میله هم په شالمار سره مشهوره ده ترسره کیږي. هر کال دغه میلې ته د کندهار، سپین بولدک، دامان ولسوالۍ همداراز د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د خلکو ترڅنګ د ډورنډ پر ذکر شاوخوا څخه هم زیات شمېر خلک راځي. دا میله تر 20 ورځو پورې دوام کوي. د شالمار په میله
کې د ورځې لخوا غږنیونه د شپې لخوا د ټنګ ټکور پروګرامونه وي. محلي غږیز علي وي، ډول جاپاني او دریا د پروګرامونو ښکلا دوه برابره کړې وي چې زیات ځوانان له خپلو ملګرو سره ورته اتڼ کوي. پرمختیایي چارې په دې وروستي ارغنداب کې خورا مهمې پراختیایي چارې ترسره شوي دي. د کرنې په برخه کې د اوبو کانالونه، پلونه او پلچکونه جوړ شوي دي. د روغتیایي خدماتو لپاره مجهز کلینیکونه جوړ شو، مساجد جوړ شوي دي. همداراز یو شمېر ښوونځي هم رغول شوي دي. د بابا صاحب زیارت. د کندهار بابا صاحب زیارت د هغه شاوخوا د باغونو ښکلا د سیمې خلکو توجه ځان ته اړولې ده. دغه ولسوالۍ ته د میلهوالو ورتګ زیات دی او زیات میلهوال چې کله دغه ولسوالۍ ته ورځي لومړی د بابا ولي روح تازه کوي. بابا ولي صاحب د کندهار مشهوره پیر او بزرګوار شخصیت دی چې لوی واړه په زیارت احترام ورته قایل دي. د بابا ولي صاحب اصلي نوم بابا حسن ابدال دی. د بزرګوارۍ د څرګندولو له رویې خلک بابا ولي بولي. نوموړی په 900 هجري قمري کال کې په کندهار کې وفات شوی دی. د نوموړي زیارت ډیر پخوانی دی. د اکبر مغولي باچا په وخت کې د پر قبر یوه شناخته درول شوې وه. له همدغې شناختې څخه دا معلومیږي چې بابا ولي صاحب د ابراهیم هادم مورید دی. په یوه روایت کې راغلی دی چې بابا ولي صاحب د ترنګزو د حاجي صاحب له نیکهګانو څخه دی. د ترنګزو د حاجي صاحب اصلي نوم فضل واحد دی. د پلار نوم یې فضل احمد دی چې د نوموړي سلسله د سیدانو په کورنۍ ګډیږي. د دوی لوی نیکه شیخ المشایخ سید باودین علیه رحمه دی چې زیارت یې د ترنګزو شمالي خواته په لکړه نومې ځای کې دی او په پیر بودلي بابا باندې مشهور دی. حضرت شیخ سید باودین د پلار نوم بابا ولي کندهاری دی چې په کندهار کې رسنده پیر دی. د کندهار ځینې متصوفین او محققین وایي چې بابا ولي صاحب په اصل کې د فراه د شینډنډ له سیدانو څخه دی. بابا ولي صاحب د سلطان حسین میرزا مرشد پیر و. هغه وخت چې کشمیر یې اخیستو د هغه ځای د آرامولو لپاره سلطان سره کندهار ته راغی. تر هند ورسره ملګری و. د بیرته راتګ پر مهال په کندهار کې ناروغ سو، همدلته یې وفات وکړ. ویل کېږي چې میا عبدالحکیم رو د زیارت ته ډیر ورتلی او پوره اخلاص یې ورته درلودی. ځوانان د ارغنداب ولسوالۍ نوي ځوانان تر ډیره تعلیم یافته دي. ډیری د دغه ولسوالۍ د حکومتي ادارو ترڅنګ په کندهار ښار او د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو کې په حکومتي دندو مصروفه دي. دا و د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ په اړه لنډ معلومات. لیکوال عبدالقاهر انځور، ویاند ستاسو کشر ورور عبدالمالک خوشحال، خپرندوی اداره افغان خوشحال یوټیوب چینل. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.